د ریاست له وزارت اقتصادي مرستیال له لوري د کابل جلال آباد لویې لارې د دوهم لاین سړک د جوړولو چارو پرانیسته وشوه. د ریاست له وزارت اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند نن د روان 1403 لمریز کال د عقرب میاشتې په 15مه نیټه د کابل جلال آباد لویې لارې د دوهم لاین سړک د جوړولو چارو پرانیسته وکړه. په دغو مراسمو کې د ټولګټو محترم وزیر ملا محمد عیسی ثاني، د ننګرهار ولایتي مسؤلینو، د خصوصي سکتور استازو او یو شمېر هیوادوالو هم ګډون کړی وو. د ریاست له وزارت اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وویل د کابل جلال آباد د لویې لارې دوهم لاین سړک د هیواد د داخلي اتصال او ځمکني ترانسپورت په برخه کې هغه مهمه پروژه ده چې دوه ستر تجارتي او ستراتیژیک ولایتونه کابل او ننګرهار په کمه فاصله له یو بل سره نښلوي. محترم ملا صاحب زیاته کړه د دغو دوو مهمو اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي ښارونو ترمنځ د ترانسپورت اسانتیا نه یوازې کورنۍ سوداګرۍ ته وده ورکوي بلکې له سیمې او نړۍ سره زموږ د سوداګریزو اړیکو او مناسباتو په پراختیا کې هم مهم رول لري او د هیواد له ملي اقتصاد سره مرسته کولی شي. د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد دوهم لاین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل بګرامیو ولسوالۍ څخه پیل د کابل ولایت خاک جبار، د ننګرهار ولایت د حصارک، خوږیاڼیو او سرخرود ولسوالیو څخه له تیریدو وروسته د ننګرهار د حلقوي سړک سره نښلول کیږي. د دغه سړک د لومړي فاز د لومړي لاټ چې 22 کیلومتره اوږدوالی لري نن یې د اساسي جوړونې چارې پیل شوې. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن